हाउ टू पश्तो सब्सक्राइब बटन बांधे क्लिक कई और बेल आइकन दबाओ कई जमा वीडियो टोलो नमक के तास्ता दर्श अस्सलामुअलैकुम ग्रानो दोस्तानो څنګه کولی شئ چې یو زبان ترجمه کړئ چې هر یو زبان وي رابشئ پلی سټور له پلی سټور سرچ کې به دا نوم ورکئ ګوګل ټرانسلیټ بیا به یې سرچ کړئ دا اولنی چې کوم راوختو همدغه دی دا به کلیک کړئ 500 میلیونو کسانو دا ډاونلوډ کړی دی او ریټ یې 4.4 ما انسټال کړی دی را به شم ګوګل ټرانسلیټ له کلیک مې کو اوس یو سیټ ته انګلیش دی یو سیټ ته اردو که تاسو چېرته پښتو کلیک کړئ نو بیا به تاسو دلته پښتو خط لیکئ او به ټرانسلیټ کېږي انګلیش ته که دې خوا هم بل زبان کم کلیک کو لکه ما اوس دلته پښتو کې ولیکل سلام څنګه یاستئ دا مې ولیکو نو ګوره ښکته ټرانسلیټ کېږي انګلیش کې یو سیټ ته پښتو دی دې اړخ ته او دی خو انګلیش دی که انګلیش کې اوس زه مثال څه ولیکم نو دا به دې خوا واړم الټه به یې کړم اوس انګلیش کې چې ولیکم هاو آر یو نو هغه پښتو ته ټرانسلیټ کړي لکه هر زبانونه دې کې موجود دي تاسو ټرانسلیټ کولی شئ پکې زبانونه ترجمه کولی شئ دلته کوم خط د سره پیسټ کوئ دلته نو کوم ځای نه خط را کاپي کوئ دلته ډایرکټ پیسټ کوئ اوس تاسو له به دلته ترجمه کوئ هغه کوم لینګویج ته چې ترجمه کوئ کوم زبان کې بیا چې ښکته راشئ د اس ایم ایس د دې نه ښکته د اپلاین ټرانسلیټ چې کوم دا ټولې اپلاین دي دا چې کله ډاونلوډ کوئ تاسو دا وګوره ما اردو ډاونلوډ کړې ده اوس نو دا د نیټ چې کله زه بند کړم دا د نیټ نه بغیر کار هم کوي چې اپلاین یې یو ځل لا ډاون بیا چې د سیټینګ له راشئ شو نوټیفیکیشن دا چې کله کلیک کړئ او لاندې یور پرایمري لینګویج دلته ما پښتو کلیک کړې ده ښکته دلته به پښتو کلیک کړئ ښکتني کې به انګلیش کلیک کړئ دې نه بیا چې تاسو بار شئ مثال اوس ما مسنجر کلیک کو میسنجر مې کلیک کو نو ما ته چا اس ایم ایس را لېږلی وي انګلیش وي هغه زه ټرانسلیټ کوم نو دا به کاپي کوي کوم خط چې درته راولي دی خو به د ټرانسلیټ دغه راشي چې نوټیفیکیشن به کلیک کوئ نو ستاسو هغه به ډایرکټ پښتو کې ټرانسلیټ کېږي ډېر په اسانۍ سره